پارت 2 کې دا ټوبیس خپل لور ته او خپل ملګرو ته وایي چې راځي په ما پسې ما بوزي هغه ځای له کوم ځای چې تاسو کم زناور لیدلی دی. دیو ټول په هلیکاپټر کې کېناستل او د غر سر ته ورسېدل. کله چې دیو د غر سر ته ورسېدل نو هلته کې دیو د ریسرچ کولو باندې مصروفه شو او دیو په دغه کاڼو او بوټو کې ریسرچ وکړو. دیو لا دغه ریسرچ کې لګیا و چې ټوبیس خپل لور ته وویل چې هغه ډایري راواخله چې په کوم کې هغه نقشې دي او هغې کاپي راواخیسته. په دغه دوران کې د نوریا نظر په یو عجیبه څیز باندې ولګېد او یو غټه سترګه یې په غر کې ولیده او ناڅاپه د هغې نه یو خطرناکه اژدها راپاڅېدله. خو حالانکه دا هم هغه د پخوانۍ زمانې ټرول خو دی په دغه غر کې پټ شوی لا ژوندی و. خو د دیو خوش قسمتي دا وه چې د دې نه د بچ کېدو دپاره دیو په هلیکاپټر کې واپس راوتښتېدل او په دفتر کې چې کله دغه ویډیو وکته نو خلک حیرانه شو. دومره غټ زناور لیدلو سره دغه خلک هم حیرانه شو چې دا د کم وخت بلا ده. په دې لیدو سره پرایم منسټر یو دم د ده خلاف د کاروایي کولو اډر ورکړو او افسران او د هغه ځي منیجران ټول د دغې په لټون کې بهر ووتل او د دیو سره چې کم خطرناک هتیار و هغه یې ویوړل خو پټرول د دغې څه اثر هم ونه شو. دیو ټولې وسلو په ټوبیس هېڅ اثر ونه کړو او هغه ته یو سپایي راونیو او په خولې کې یې وخوړو. نو د دغې په منځ کې ټوبیس ورغی او دغې بلا ته یې وویل چې بس لږ په قلاره. دغې ډرولز د ټوبیس خبره اورېده خو ناڅاپه پې پوج نورې حملې هم شروع کړي. ډېره غوسه شو او په دی د حملې کولو ور ټوپ کړو چې په دغې وجه ټوبیس د ده په لته ولګېد او ډېر لرې غوزار شو چې په دې لیدو سره نوریا د خپل پلار طرف ته منډې کړي. افسوس چې ټوبیس په دغه ګزار سره مړ شو. په دغه شپه نوریا بیا د خپل پلار تصویران ګوري او د هغه په غم کې جاړي. هغې د خپل پلار دغه لیکل او تصویران او ټول هر څه وکتل او د هغې نه پس یې سوچ وکړل چې د ټرولز تباه کولو دپاره به زه اوس بندوبست کومه. هغې ته د خپل پلار د ډایرۍ نه دا اندازه وشوه چې ټرولز د ګینګلارو یعنې د شور نه ډېر یریږي. د دې نه پس نوریا دغه افسرانو ته د دې پلان په باره کې وویل خو هغو دا هر څه مذاق ګڼلو. نوره ورته په جواب کې وویل چې مزایل خو په هغه کار نه کوي نو نور ورسره څه وکړو. نو پرایم منسټر وویل چې بالکل د دې دپاره یې دې ته اجازت ورکړو او د دې سره کسان کړو چې تاسو هم لاړ شئ د دې په پلین. په هلیکاپټرو پسې غټ غټ ګینګلي وتړل چې د هغې نه ټرولز ډېر زیات یریدلو. ټرولز د خپل یری نه په دغه هلیکاپټرو باندې حملې وکړې او دغه یې تباه کړو. ټرول دا هر څه د خپل یری وکړو چې هغه یو ماشومه جینۍ هم بچ کړه ځکه چې هغه هلیکاپټر پرې راغورځېدلو نو د داسې معلومیږي چې د ټرولز په سینه کې هم زړه شته. د دې نه پس دا خبر په سوشل میډیا ډېر وایرل شو او په ټوله دنیا کې یو شور او غوغا جوړه شوه. په ملک یو ناشنا دهشتګر حالات جوړ شو. د دې په وجه پرایم منسټر یو دم دا اعلان وکړو چې آلسو او د دې خواوشا ټولې علاقې دې خالي کړی شي ځکه چې ټرولز ډېر په تیزۍ سره د تباهي دپاره اصلو ښار ته را روان وو. ولې بل خوا نوریا هم د خپلې نوکرۍ نه لاس ووینځل د دغې ناکامۍ پر وجه. بل خوا اندریان ته د حکومت د را روان پلان په باره کې هم پته ولګېده. هغې د پلان مطابق د السو ښار نه به خلک وځي او هلته به غټې غټې دماکې وکړی شي چې د هغې په وجه به ټولز په خپله ختم شي. د اندریاز هم دومره همت نه و نو هغه هم د دې په وجه د خپلې نوکرۍ نه استعفا ورکړه. خلکو مجبور شو او خپل ښار یې پرېښود چې په دې کې اریاز او نوریا هم شامل وو د دغه ښار نه ووتل. خو نوریا ډیره خفه وه ولې چې هغې د دغې څه وجه راونه ویستله. نو د خفګانۍ د خپل پلار هغه ډایري وکته چې پای کې سیندونه هم ولیدو چې دا پکې ډېر زیات لیکلی شوی و. هغې د سینډینګ نوم په باره کې د اندریاز نه تپوس وکړه نو هغه ورته وویل چې دا خو د یو راجکمار نوم و. هغه د دې وخت د ټولو نه مالداره سړی و نو نوریا ته لګېده چې کیدای شي د هغه په محل کې څه سوری وي چې موږ پرې دننه شو او هغه اندریاز ته وویل چې ګاډی واپس تاو کړه د ده د بنګلې خوا له ځو. بنګلې ته په رسېدو د دیو ملاقات د رایکټ سینډینګ سره وشو کوم چې نه مخکې نه د دیو د راتلو په انتظار کې و. بیا یې دیو دننه بوتلل او دیو د ټرولز د دغه کارنامو نه پرده اوچته کړه. په اصل کې ټوبیس بالکل په حقیقت کې و. اصل کې مخکې هم دغه زناور په دې ملک اوسېدلو. د دې نه پس دیو د یو سورنګ طرف ته روان کړو او ورته ویل چې په ما پسې راځئ. بیا یې دیو ته دا هم ویل چې په اصل کې د ټوبیس زندګي ما تباه کړې وه په وجه د دې چې د هغه سچ دنیا ته ښکاره نه شي. کله چې ټوبیس د دغه هر څه په باره کې معلومات پوره وکړل نو ده هغه پاگلخانې ته لیږلی و. دا ټول رازونه د محل لاندې په یو سورنګ کې پراته و هر څه سره د ثبوته.
په دغه سوري کې د ټرور زاړه اډوکي او د هغه ډانچي هم پرتې وي. نور خو پرېږدوه دا معلوم په دې وجه په دې د پاسه جوړ شوی چې د هر څه د دنیا نه پټ پاتې شي. دا هر څه ځکه د داسې کړي چې ځکه چې کله چې ټرورز او د ټرورز ټول خاندان کرسچن ختم کړي وو، دا نن سبا چې کم ټرورز راوتی دی او دا ټوله دنیا یې تباه کړې ده، دا اصل کې بل څوک نه دی، دا هم هغه کینګ ټرورز دی چې صرف خپل کور ته د تللو کوشش کوي. بیا ورته سینډین ویل چې د ټرورز لپاره د ټولو نه قیمتي د هغه خپل خاندان وي. اصل کې نوریا او نوریا ځکه ډیر حیران شو چې د هغې مخې ته د ټرورز ټول خاندان د هډوکو پراته وو. څنګه چې نوریا هغې ته لایټ ونیولو نو د هغه هډوکي په بیدو شو. دې دا اندازه واخیسته چې ټرورز رڼا نشي زغملی. بیا یې د سینډین نه قیمتي ګاډی وغوښته او هغه ورله ګاډی ورکړه. بیا دې هغې منیجر ته رینګ وکړه چې د دغه پلین په باره کې ورته هر څه وویل. دغه پلان یې ورته جوړ کړه چې موږ به د ټرورز غټ غټ لایټونه جوړ کړو او هغه به په یو جال کې بند کړو چې د دغې دپاره تیاریانې شروع شوې. خو اندریاز خپلې ګرلفرینډ ته رینګ وکړه چې چېرته هم په غلطۍ کې بم ونه ډزوي او هغې هر څه چوپ چاپ دغه هر څه د بم د ډزولو سیسټم ختم کړو. نوریا او اندریاز په ټرک کې د کینګز د بچي کوپړۍ واخیسته او په سړک کې روان وو. په ضدبازۍ سره یې د کینګز دغه خیال د دې کوپړۍ طرف ته راړول غوښتل چې هغه د دې په وجه د لایټس طرف ته بوتلو. څنګه چې ټرورز ته پته ولګېده چې د هغه دغه اخري بچی هم ختم شو نو هغه ډیر زیات غوسه شو. بل خوا بل منیجر دغه جینګۍ په دغه کارنامو باندې رنګ هات ونیوه. جنرال ته پته و نو هغه دې ته هیڅ ونه ویل او د دې دغه پلان یې کینسل کړو ځکه چې هلته نو اوس هم ډیر زیات خلک دی نو هسې نه چې هغه د دغې دماکو په وجه مړ شي. بل خوا نوریا او اندریاز دغه کینګ د رڼا ته راوستلو په تجربه کې کامیاب شو او یو دم ورته لایټونه ولګول. د هر خوا نه په زرونو غټ غټ لایټونه ولګېدل. خو د نوریا په ټرورز باندې رحم راغی ولې چې د هغه ته بې دردۍ سره قتلېدل یې ولیدل نو منډې کړې او ټول لایټونه یې بند کړل. خو د دغې نه مخکې ناوخته شوی ځکه چې بس ټایم د سهار و نور رڼا هم نور راوخوتو. د نور د رڼا د لګېدو سره ټرورز یو دم په ځمکه را پریوتو او د ټرورز دغه وجود یو کمر جوړ کړی شو چې د دغې په وجه نوریا ډیره زیاته پریشانه شوه دننه په زړه کې. بل خوا په ملک کې خلکو خوشحالي جوړه کړه خو اندریاس او نوریا اوس هم په یره کې دي هسې نه چې په ملک کې نور داسې ټرورز موجود وي. بل خوا د ملک پرایم منسټر هم راورسېد. هغه د نوریا او اندریاس د دغه کار نه ډیره متاثره وه او هغو ته یې شاباسۍ ورکړو. څو کله بس هغه څه وشو چې د چا په خیال کې هم نه و هم هغه ځای کې هغه کمر یو ځل بیا په ړقېدو شوې. د نار د خلکو دپاره یو ټرورز بیا را ژوندی شو او تیار کړی شو. خو ټول کینګز پکې په بې دردۍ سره مړ شو. هغه عجز خو صرف خپل کور ته تلو. نو زموږ چینل سره سبسکرایب